عزتمند دا شعور په خلق کې څنګه پیدا کېږي چې د معاشره دیندار شي څنګه پیدا کېږي چې د معاشره دیندار شي څنګه دغه بے حیايي روکتام کېږي څنګه دغه حرام روکتام کېږي څنګه چې د میر د شاعر الله بے عزتی کېږي دغه نو مش څنګه خلق کر باندای څنګه خلق کر باندای څنګه خلق کر باندای دین عزتمند خلق کر باند شي او د رب کائنات ته طرف نه عزتمند د عذاب نه به خوشیر نازلېږي خوشیر نازلېږي واستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين رب کائنات قرآن مجید سے فرمائی رب کائنات استغفار کائیے اللہ رب العالمین وی در رحمت بارونین در بندے ورائی و اللہ رب العالمین وی نرخیندہ بل بچے در کئی مال دولت وی در کئی نہرینہ وی در توبائی وی عزت مند مشتوبانو بوسی استغفار نکئی وی عزت مند مرگ حق ندا غورز وی دے تو دا سے اعلان نکینی لکا سرانگی چیستی جنوزے اعلان ہوشو ولی عزت مند مرگ میں ہر سکڑا دا رب تا پیش کرنا دے ٹولے زندگی حساب ونور کوئے وہ عزت مند زدے دے خبر سول کون عزت مند میش معاشرہ دینداری شی میش پا معاشرہ شدے قرآن سر محبت پیدو شی دے علماء سر محبت پیدو شی دا دے خیر سازشینہ دی چی دے علماء نامے لرے کئی وہ عزت مند دے علماء قدر کئیے عزت یہ کئیے اللہ رسول ویلی دی جس ایک دے مشرون قدر نہ کئی دے علماء عزت نہ کئی پوڑے بند شفقت نہ کئی یوری وار شرسی اللہ رسول فرمائی دا دے مو نانا دا دے مو دے امت نانا دا یوری وار شردا سرسی چے دا خالص منافق تا عزت مند دے علماء سرا عزت مند بدگمونی لگیا دی وہ عزت مند علماء دے امت اگر سرمایہ دو چے مشتو سے رہبرون دی دیکھے قدر کوا عزت یہ کوا قدر یہ کوا عزت یہ کوا نیشے کوا عزت مند دے خلق بے عزتی ما کوا کنی اسمنو الرب انتقام دنا وخلی انتقام دنا وخلی حملت القرآن اولیاء اللہ حملین دے قرآن دے اللہ والیون دی ومن عاداهم عاد اللہ اللہ رسول فرمائی سیکت دغی سرا دشمنی کئی دادا سدا لکا دے اللہ سرا چی دشمنی کئی دادا سدا لکا دے اللہ سرا چی دشمنی کئی سیکت دغی سرا دوستی کئی دادا سدا لکا دے اللہ سرا چی دوستی کئی عزت مند سول در تکاؤں گنیش دعا گنائی نہ دی کہ رب کو غصہ کرنی دے جنگ اعلان کئی یو سود دا دوام دے اولیاء اللہ وے تنگول دی دے دیندار خلق تنگول دی دے دغی علماء وے تنگول دی کہ دا خپلا زندگی ہے دے ممبرو دے محراب سرا در تزڑا کرلا وہ سولی ندہ در تکڑا دے دغی خلقی عزت مند آزور نہ ملا اتاڑیے عزت مند کانی دے دغی خلق انتقام اللہ غلی دے دغی خلق انتقام اللہ غلی کن دوز بندے بامبار شو داسے پروگرام لکا دانن پروگرام چدا اگا وڑی کی بچیون اگا ٹوپڑے ٹوپڑے پروتوئی وہ تو یہ مفتی سے خبرہ کولا ویچی پیغے بچیون شیو بچائی داساو چیدے پلوری دیر آرمونو چیدائی حافظ قرآن جوڑ شی ویچی پلوری شہید شو میری اگا آرمون پیرا کو آڑم اوزیوے گرزاولے کو خورینہ ورشی کول آوے خرساول یہ وے خرساولے پابندے بچی بندے سباک ہوئی داسے اوریز روغلی لکا دانن اوریز میر پکیر شپے انتظار دو چھے بچائی میں ورسی منہ اورتا جوڑ کڑا چیزوے میں منہ اورا چاہوں وہی عزت مند دیتا سپاتا وا چی دا منہ وی دیتا پا قبر بند غڑا وی دا پاتا دیتا نوار وہی عزت مند بامبار ہوشل بچیون عزت مند شایدون شل علماء شایدون شل ایک میر عزت مند آگا کمنا آدھے بچی پا قبر بند غڑو غوڑتا ورونو چو دیر حال کتابے کھڑے وے آخوے مومن نہیں پدر شوے ایمان نہیں پدیز شوے ایمان نہیں چاہتا با نہیں پکڑا بیوز شالمون طالبونی دیر ساکھ ساکھی رڑل دمو مقصدان بیانو مورتا چیو عزت مند شوڑی ماں اور عزت مند دغے پیر اللہ خلی دغے پیر اللہ خلی دغے پیر اللہ خلی اللہ یو حدیث مبارک شر دریمی انہا والقرآن مادبت اللہ دغا قرآن دے اللہ دسترخان دا فاقبل من مادبته مستطعتم دے رب دے دسترخان نا خلی چے سمرہ میں خوشائی ارتویل میں چو والے مونے تالے بونے ویلے شوڑیے عزت مندے یو پرادی وطن نرو غلا تنبوی لگولائی تنبو دپ دسترخان بندے علماوی علماء چے بے عزتا کے دائیوے دیر کی جتی ہے بے عزتا کا
چې تنبیه لګولای په پردي وطن باندې و د په دسترخوان باندې علما به عزت کوي خپل تنبیه در سره دوړه نه کی بکیم رب چې و اسمانونه پاو درولې دي مزکه په بیغړ اولیدو د شپو د ورځې نظام یې چلاولا دا د رب کلام ته بچیو نوستوي تو ټوکړاوي والله پښتنا نه نه کوي رب وې خامخا پښتنا کوي د الله ورشه دیر شتا خو ان دیر نشتا وې عزت مند به پکیم رنگ باندې پښتنا وکړلا ټول دنیا الله تعالی په هرونه کړه کني کړه په هرونه و عزت مند ز خپل خبره طرف ترسو د علماء مخالفت ما کوي دغه دیني مدارس مخالفت ما کوي د مدارس مخالفت ما کوي د دیندار خلک مخالفت ما کوي کدا عزت مند میشتو سے کوي به حیايا په عروج باندې دو کرپشن یا په عروج باندې دا بل حق نشي پیژندو یو بل وینا سره ته ای د مر فلور قدر یا نشتا د اوریر قدر یا نشتا د ګر ګون قدر یا نشتا د بل مزکا زیر بندے نسی دا ٹولے چارے شے کوئے آخرت خود شک نشتا پتا بوئی شے پدا دنیا شے دے اللہ پخپل قہر و بازاب شیر نزی عزت مندے سے سوال کون دے دے خبرے دا گنائی دا بے حیائی دا عزت مندے پکامی سر اس دا سرانگے پکامی سر آرتی دا پماشرہ شے محنات کوئے بچی بچی توے قبر و آخرت اور یہ دوے اللہ اور یہ دوے ہر سڑی توے قبر آخرت اللہ اور یہ دوے مرگ اور یہ دوے دا معاشرہ پا کابو شرسی علماء دے خلق پا مابین سے چھے جوڑوی دا معاشرہ پا کابو شرسی کہ علماء پا شتا زیادے و شرے کوئے و مخنور کوئے دائی تو تا صداوت در کی تو اس زندگی بدلا شی عزت مندے دغے خلقی عزت مندے دے آزور نملا دے زون ارسوتی ہے کنی عزت مندے دغے پیر اللہ خلی دغے پیر اللہ خلی و عزت مندے بالاخری خبرہ عزت مندے خپلے بال بچے مدرسے طرف تولا جیے پلے بال بچے مدرسے طرف تا پدا ماڈارے نا جیسا بوے خورید جائی پدا سٹیج بندے چے سمرا نوٹس خالق دی دغه جو قرآن سر زندگی وردو اللہ سمرا عزت ورکڑا دا پگان دان علیش سرچیم جیتا اللہ رزیرہ سائی تو بچائی وے قرآن تا نوستی گین دیوے والی اللہ وے رزین ورکائی اللہ وے بے عزت اکائی دا سوچی دا تمند خاتو دا اخپلا بل بچا مدرسے تاویر کیے اخپل بچیون مدرسے تاویر کیے زونان پتا بلیغ شے لوٹ شیے مشرون علماء تلوس پلوش شویر کیے دخان کاگونے آباد کیے تبلیغی مراکز آباد کیے مدارس آباد کیے پیو سڑی پر خوری کا یہ دے قبر و دا آخرت کئی عزت مند پتا سے نحج بند خوری اوشلے انشاءاللہ چو امید شتا چس ہوئے حالات پکا بوش روشی وہ کدغا سے آر سڑائی پریتی و اخپل خیبینا کئی وہ عزت مندے پٹ لیا خطرے طرف پلا رونا دو امت خطرے طرف پلا رہون دا عزت مندے دنیا خپریش دا آخرت پتا بوئی بندے رہون دا دے دے پر عزت مندے مرگ نباد عزت مندے چکلا مرگ روشی در رب پا عدالت سے پیشی ہوشی وہ دے جہنم فیصلہ ہوشی فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ محشر مائن دون شو ورر دے ورر ندنگیری یوانے کیوانو ورکائی کلا دے پیشی ہوشی رابطہ و دے جہنم فیصلہ دے اوشی کہ دا دو جبان جہنم تلوشی و پا دنیا سے دے دا سے بچی بندے قرآن ویلائی اوے رابطہ دا ریلی یا اللہ دا کم سڑی پا حق شی چی تو جہنم فیصلہ اکڑلا دا پہ مو بابا جی دا تو خویا الہ العالمینہ زمد رسیت آزوٹ کڑاؤں موسوزیے تو مو بندے دنیا چارے ندی کڑیے تو رسول ویلی دی کہ لاس کا سون ہوئی جنات تا اور تراسی اللہ تعالیٰ اور تیچے ورسی جنات تے بیزی ورسی جنات تا دا پیخ غرشی چا آخری دے پشاوتی لے جی وہ دے جہنم فیصلہ دے ہوشی بچیون سے دے چالے منحافظون ہوئی دوے تو دے پورا دے جہنم نہ دے وطن سباب جوڑے جی دوے عزت مند دے محشر پمائن دون سے دے عزت و دے وقار عزت مند دے سباب در تا جوڑے جی حضرت بوریدہ رضی اللہ تعالیٰ ہونا روایت تا ویچی حالا چا حافظ قرآن دے قبر نہ چیک شی محشر مائن دون سے دے انسان پشاکل شے قرآن اور تروشی حال تعریفونی حافظ سے مو پیڑانے دے اور تی ما عارفوں کا ندے پیڑانے تسے کیے بیا قرآن
ورته مو پیړانه دی ورته چې نه دې پیړانه ته سې کې هغه قرآن ورته انا صاحبک فی الدنیا زده تو د دنیا ملګرا قرآن یو ازماتک فی الحواجر اویش دې ورځې د مو سره پتن دې تیرې وې واسهرت لیلا شپې دې مو سره په ویشا تیرې وې هر تاجر د خپل تجارت نه نافع وخلی حافظ صاحب برسانند وردا د خپل تجارت نه نافع وخلا د الله په دربار شه ودرای فیوز علی راسه تاج الکرامه د عزت او د کرامات تاج د حافظ په سر باندې کښېږ دوشي ويعطى الملك بيمينه د جنت همیشه ټیکټ په شیلوز باندې ورکړی شي ويعطى الخلد بشماله د جنت ټیکټ په غسلوز باندې ورکړی شي عمر پلور ته الله دوی جنتی جوړه ورغندي داسې جنتی جوړه چې ټوله دنیا وې دغه قیمت نشي ادا کوي عزت مند داسې د بچونه نه حافظون جوړ کی دغه پر هټول نیتینا کوي ان شاء الله دغه شو خپل دی جامع مینس کېږي کوشش نه کوي بهر ته دتلله عزت مند د سول در تکاو خپل بل بچینا عالمون حافظون کاریون جوړ کیه رب کائنات څنګه بروز قیامت فیل شله بناسله شه د بل بچی شه د عالمون دغه په ذریعہ باندې جنت ته سه زورون عزت مند تبلیغ تولجی مدارس آباد کیے مدارس و خانقاہوں و مراکز آباد کیے دغه پر هټول نیتینا کوي ان شاء الله واخر دعوانا